السلام علیکم په خیر راغلی. نن زمونږه لیکچر نمبر 2 دی او په دې کې به مونږه د ډي آی ټي افیشلی چې کوم سبجیکټ دی په هغه کې مونږه آی سی ټي انفارمیشن کمیونیکیشن ټیکنالوژي دا به مونږه په دې کې سټډي کوو. نو آی سی ټي کې چې زمونږ سره به د دې سبجیکټ کوم دی ایجنډا د ننني کلاس دا وي. په دې کې به مونږه انټروډکشن ټو آی سی ټي، what is data, types of data, what is information. نو په ننني کلاس کې مونږه دا ټاپک چې کوم دی کور کوو. انټروډکشن ټو آی سی ټي. Introduction to ICT څه ته وایي؟ ICT stand for Information and Communication Technology. ICT stand for Information and Communication Technology. د دې سره زموږ نه دا abbreviation دی. Definition. ICT definition څه دی؟ ICT refers to all technologies used to handle communication, information processing and data transmission. ICT زموږ سره ریفر کوي هغه ټول ټیکنالوژیز چې هغه یوز کیږي د هغه په ذریعه باندې موږ کمیونیکیشن شو کولی، انفارمیشن پروسس کولی شو او ډیټا ترانسمیشن کولی. نو ټول ټیکنالوژیز ته چې کوم دی ته آی سی ټي وایي. It's include everything related to computer, the internet, telecommunication and digital device. په دې کې زموږ سره انکلود دی کمپیوټرز پکې راځي، انټرنیټس پکې راځي، ټیلیکمیونیکیشن پکې راځي او ډیجیټل چې کوم ډیوایس دی هغه ټول زموږ سره په آی سی ټي کې انکلود دی. اگزامپل اف آی سی ټي. زموږ سره د آی سی ټي څه اگزامپل دی؟ آی سی ټي کې زموږ سره کمپیوټر ان لیپټاپس دی، انټرنیټ دی، موبایل فون دی، ایمیل ان سوشل میډیا دی او ویډیو کانفرنسینګ چې کوم ایپس دي لکه زوم شو، ګوګل میټ شو، دا زموږ سره د انلاین ویډیو کانفرنسینګ لپاره یوز کیږي. او ډیټا سټوریج ډیوایسز زموږ سره دي لکه یو اس بي شو، کلاود کمپیوټینګ شو، دا زموږ سره ډیټا سټوریج ډیوایسز دا ټول زموږ سره اگزامپل اف آی سی ټي دي. بیا زموږ سره کی اسپیکټس اف آی سی ټي زموږ سره کم دي. نو هغه کې زموږ سره د مین درې دي. انفارمیشن کمیونیکیشن ټیکنالوژي آی سی ټي. نو بیا موږ اوس دا ډسکس کوو چې انفارمیشن څه ته وایي، کمیونیکیشن څه ته وایي او ټیکنالوژي څه ته وایي. نو انفارمیشن زموږ سره دی ډیټا that has been organized and interpreted to convey meaning. انفارمیشن زموږ سره هغه ډیټا ده چې هغه ارګنایز شي، هغه باندې پروسسینګ وشي او هغه زموږ ته یو مینینګ راکوي. موږ ته هغه باندې موږ څه ډیسیژن اخیستی شو، هغه ډیټا په هغه باندې موږ څه پروسسینګ وکړو او هغه چې کوم دی یو ارګنایز فارم ته کنورټ شي او هغه موږ ته څه مینینګ راکوي، څه ډیسیژن پرې موږ شو اخیستی. نو هغه زموږ سره څه انفارمیشن. کمیونیکیشن بیا زموږ سره څه دی؟ Communication, the process of conveying information including both sending and receiving messages. Communication زموږ سره یو پروسس دی چې په هغه کې زموږ سره انفارمیشن کنوی کیږي. په هغه کې یو سینډینګ انفارمیشن چې کوم دی سینډ کیږي او ریسیو کیږي. لکه فار ایگزامپل یو سینډر دی هغه چې کوم دی یو میسج سینډ کوي، ریسیور چې کوم دی هغه ریسیو کوي. نو دې په مینس کې چې کوم کیږي ته کمیونیکیشن وایي. Technology. Technology, the tools and resources used to enable information and communication, such as laptops, computers, networks, and software. ټیکنالوژي زموږ سره هغه ټولز دي او هغه ریسورسز دي چې هغه زموږ سره انفارمیشن او کمیونیکیشن انیبل کوي. لکه کمپیوټر شو زموږ سره، نیټورک شو زموږ سره، سافټویر شو چې هغه موږ کوم یوز کوو، هغه ټولز هغه ریسورس چې هغه په ذریعه باندې موږ کمیونیکیشن شو کولی، انفارمیشن د یو بل سره ایکسچینج کولی شو، شیر کولی شو. نو هغه زموږ سره څه شی دي؟ ټیکنالوژي. بیا زموږ سره دی element of ICT. There are 5 elements of ICT. زموږ سره د ICT 5 elements دي. نو په هغه کې کم دي elements کم دي. لومړنی زموږ سره دی people. These are the user of the ICT system. دا زموږ سره د ICT system user دي. mean چې څوک کمپیوټر یوز کوي هغه ته یوزر وایي، هغه ته پیپل وایي. یو پیپل عام موږ لوګ چې کوم استعمالو، خو دلته مطلب دا دی د کمپیوټر یوزر څوک چې کمپیوټر یوز کوي. who interact with the hardware and software to input, process and output information.
او هغه چې کوم دی هارډویر سافټویر سره چې انټراکشن کوي او هغه انپوټ یو کمپیوټر ته چې کوم انپوټ ورکوي په هغه باندې پروسیسینګ کیږي او هغه آوټپوټ انفارمیشن موږ ته راکوي. نو فار ایگزامپل زموږ سره ډیټا انټري اپریټر دی، کمپیوټر اپریټر دی، ډیټا پروسیسینګ اپریټر دی. دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره پیپل دي. دا زموږ سره پیپل هغه خلک چې هغه کمپیوټر یوز کوي، انپوټ ورکوي، هغه په پروسیسینګ آوټپوټ راکوي، دا سافټویر او هارډویر سره انټراکشن کوي. نو دغه خلکو ته څه وایي؟ پیپل. Data به زموږ سره څه دی؟ This is the raw material that is processed by the ICT system. ډیټا زموږ سره یو را میټریل دی، را پکس ان فیګر دی چې هغه زموږ سره آی سی ټي سیسټم چې کوم دی پروسس کوي، انکلوډینګ ټیکس، نمبر، امیجز ان ادر فارم اف انفارمیشن. او په هغه کې زموږ سره ټیکس راځي، نمبرز راځي، امیجز راځي. سمپل دا دی چې ډیټا زموږ سره یو ان پروسس هغه ډیټا چې په هغه باندې پروسیسینګ نه شوی هغه نه موږ څه مینینګ نشو اخیستی، هغه زموږ سره چې کوم دی څه ډیسیژن پې موږ نشو اخیستی، نو هغه ته موږ ډیټا وایو. بیا زموږ سره هارډویر. This refers to a physical component of the ICT system such as computer, server, router and other devices. هارډویر زموږ سره هغه دی د فزیکل کمپوننت اف د ICT system. د ICT system یو فزیکل کمپوننت هغه ته موږ هارډویر وو چې هغه موږ ټچ کولی شو، نو هغه ته موږ څه وو؟ هارډویر. لکه فار ایگزامپل کمپیوټر زموږ سره یو هارډویر دی، سرور دی، راوټر دی، کیبورډ دی، ماوس دی، دا زموږ سره هارډویر دی. سافټویر زموږ سره بیا دی this include the programs and application that run on the hardware. دا زموږ سره هغه سیټ اف پروګرامز دي، هغه اپلیکیشن دی چې هغه په هارډویر باندې رن کیږي. such as operating system. لکه operating system زموږ سره چې کوم دی وینډو زموږ سره یو سافټویر دی، ډیټا بیس دی زموږ سره، اپلیکیشن دی، ام اس ورډ زموږ سره یو سافټویر دی، ام اس ایکسل زموږ سره یو سافټویر دی، فوټوشاپ زموږ سره یو سافټویر دی. نو داسې زموږ سره هغه چې هغه په هارډویر باندې رن کیږي او دا سیټ اف پروګرامز دي. set up program to tell the computer what to do and how to do چې مونږه مطلب کم څه وکړو او څنګه یې وکړو. لکه دا set up program دی، انسټرکشن دی، نو دغه زموږ سره دې ته وایي سافټویر. بیا زموږ سره کمیونیکیشن ټیکنالوجي. کمیونیکیشن ټیکنالوجي زموږ سره څه دي؟ these include the networks and protocol that enable communication between different part of the ICT system. کمیونیکیشن ټیکنالوژي زموږ سره هغه دی په دې کې زموږ سره نیټورک انکلوډ دی او پروتوکول دی چې هغه په ذریعه موږ کمیونیکیشن انیبل کولی شو د ډیفرنٹ پارت اف د آی سی ټي سیسټم او یا آوټساید د ورلډ چې موږ هغه سره موږ چې کوم دی د هغه په ذریعه موږ کمیونیکیشن کولی شو. لکه په دې کې وایرلیس نیټورک زموږ سره انټرنیټ راځي، کمیونیکیشن پروتوکول راځي چې هغه په ترو باندې موږ کمیونیکیشن کوو د ډیفرنٹ پارت اف د کمپیوټر سیسټم سره، دې ته کمیونیکیشن ټیکنالوجي وایي. بیا زموږ سره بل دی یو ټرم دی what is data. what is data and what is information. ډیټا او انفارمیشن کې څه ډیفرنس دی؟ زیاتو خلکو ته پته نه چې یاره ډیټا او انفارمیشن یو چیز دی، خو نه دا داسې نه ده، دې کې څه ډیفرنس شته دی که نه. نو ډیټا څه ته وایي؟ ډیټا از د پلورل فارم اف د لیتن ورلډ ډاټم. دا زموږ سره یو پلورل فارم اف د لاتیني ورلډ دی، هغه ته ډاټم وایي. The collection of pics in figure is called data. د دې ډیفینیشن ته داسې نشي کولی، دا زموږ سره یو کلیکشن دی pics in figure. figures عام چې کوم فیګر دی او pics موږ حقیقت مطلب دا دی anything in raw form is called data. هر هغه شی چې هغه زموږ سره په را فارم هغه زموږ سره څه مینینګ نه ورکوي، هغه زموږ سره ان ارګنایز وي، هغه باندې پروسیسینګ نه شوی، نو هغه ته څه وایي؟ ډیټا. Data cannot be used for decision making. په ډیټا باندې موږ ډیسیژن نشو کولی، په هغه باندې موږ ډیسیژن نشو کولی، هغه ان ارګنایز فارمي. او ډیټا زموږ سره هغه وي که نه چې هغه موږ کمپیوټر ته ورکوو، نو هغه موږ ډیټا ورکوو ایز انپوټ چې کوم موږ ورکوو هغه موږ ډیټا ورکوو، او بیا چې موږ له کوم آوټپوټ راکوي نو هغه موږ له انفارمیشن راکوي. کمپیوټر ته موږ انپوټ ورکوو، ایز انپوټ موږ څه ورکوو؟ ډیټا ورکوو، بیا په هغه باندې پروسیسینګ وکړي، بیا موږ ته آوټپوټ څه راکړي؟ انفارمیشن راکړي. نو د دې اگزامپل زموږ سره څه دی؟ لکه نیم شو، ایډرس شو، نمبر شو، ای ټي شي. اوس نیم زموږ سره عام نوم دی که نه، لکه فار ایگزامپل زه وایم چې یاره په یو کلاس کې چې کوم دی زه وایم چې ابرار، نو ابرار اوس میبي چې هلته درې څلور ابرار وي، نو ابرار هغه به کنفیوز وي چې کوم یو ابرار یادوي، نو دا یو ډیټا ده، هغه پرې ډیسیژن نشي اخیستی. او که زه وایم چې ابرار ول دی پلان کې
نو یا ولد عمیر، نو یو کس چې کوم دی چا والد صاحب نوم چې کوم دی عمیر وي، نو هغه به لاس اوچت کړي. نو مطلب دا دی بیا پې مونږه انفارمیشن چې کوم دی انفارمیشن ته واوړي، نو هغه باندې موږ ډیسیژن شو. یا ایډرس شو، کم ایډرس دی، نمبر دی، یو عام نمبر دی، ډیجټ دی، فګر دی، نو په هغه دغه زموږ سره ډیټا ده. بیا زموږ سره کوالټیټیو ورسس کوانټیټیټیو ډیټا ده. ډیټا کین بی کوالټیټیو، ډیټا زموږ سره هغه ډیټا زموږ سره کوالټیټیو وي، لکه کلر شو یا اوپینین شو چې هغه موږ معیار کولی نه شو. لکه موږ کلر خو نشو معیار کولی، اوپینینز یا رای یا نور چې کوم بیهیویر شو دا موږ دې ته کوالټیټیو ډیټا وایي. کوانټیټیټیو ډیټا زموږ سره هغه ده لکه نومیریکل ده، لایک ایج کوم دی 52 ایج زموږ هایټ دی 6.8 انچ، یا دغه فیټ دغه زموږ سره هایټ یا کاونټس یو نمبر دی، نو هغه زموږ سره نومیریکل ډیټا ده. بل زموږ سره بیا دی ټایپس اف ډیټا. د ډیټا ټایپ زموږ سره کوم دی؟ نو زموږ سره لاندې دی الفابیټک ډیټا. الفابیټک ډیټا اټ کنټین لیټرز فرام A to Z capital or small e.g. پاکستان خان. زموږ سره الفابیټ هغه ډیټا ده چې هغه د A نه واله د Z پورې لیټرز پکې، کیپټل پکې غټي یا سمالي یا وړوکي. نو هغه فار ایگزامپل پاکستان زموږ سره یو الفابیټک ډیټا ځکه چې په دې کې صرف ټیکسټ دی، یا خان یو نوم دی په دې کې صرف ټیکسټ دی، دا الفابیټ ډیټا وایي. بل زموږ سره نومیریک ډیټا. نومیریک ډیټا زموږ سره هغه ډیټا ده اټ کنسیسټ اف ډیجټس فرام 09 د 0 نه والا 9 پورې کوم ډیجټس پکې دغه نومیریک ډیټا وایي. لکه زموږ د موبایل نمبر چې کوم دی دا زموږ سره یو نومیریک ډیټا ده. الفا نومیریک ډیټا. الفا نومیریک ډیټا هغه وایي چې دواړه پکې اټ کنسیسټ اف الفا بیټک لیټر از ویل از نومیریک ډیټا، چې په هغه کې زموږ سره الفابیټس هم وي او نومیریک پکې هم وي. لکه فار ایگزامپل سټریټ نمبر A10 یا G10 اسلام آباد کې چې کوم ایډرس یا نور چې کوم دی، نو هغه کې ورکړي چې G10 او سټریټ نمبر 1. لکه مطلب هغه کې الفابیټس هم وي او نومیریک پکې هم وي. دلته الفابیټس هم پکې ده او دا پکې نومیریک ده، الفا نومیریک ډیټا وایي. بل زموږ سره ګرافیکس ډیټا. ګرافیکس ډیټا هغه دی اټ کنسیسټ اف ټیبل چارټس اینڈ ګرافیکس، چې په هغه کې زموږ سره ټیبلز وي، چارټس وي او ګرافیکس باندې انکلوډ وي، دغه ته ګرافیکس ډیټا وایي. آډیو ډیټا اټ کنسیسټ اف ساوند اونلی، چې په هغه کې صرف ساوند وي. لکه فار ایگزامپل ریډیو نیوز چې کوم دی زموږ سره د ریډیو چې کوم نیوز دی په هغه کې صرف ساوند وي، هغه ته آډیو ډیټا وایي. ویډیو ډیټا اټ کنسیسټ اف فوټوز امیجز اینڈ مووینګ پکچر سچ از ټي وي نیوز. ویډیو ډیټا هغه باندې مشتمل دي چې په هغه پټوز وي، امیجز وي، مووینګ پکچر پکې. فار ایگزامپل زموږ سره ټي وي چې کوم خبرونه دي، نو هغه زموږ سره څه ویډیو ډیټا. بل زموږ سره یو ټرم دی واټ از انفارمیشن. یو ډیټا او یو انفارمیشن. انفارمیشن زموږ سره دی از ارګنایز اور پروسیس فارم اف ډیټا which has some meaningful values for the receiver. انفارمیشن زموږ سره یو ارګنایز او یو پروسیس فارم اف ډیټا ده چې په هغه نه مونږه څه مطلب شو اخیستی، د ریسیور دپاره پکې څه مطلب وي. انفارمیشن چې کوم دی لکه ډیټا ده فار ایگزامپل، هغه چې کوم دی هغه باندې سی پی یو پروسیسینګ وکړي او سی بیز اوټپوټ چې موږ له کوم په سکرین په مونیټر باندې راکړي، نو هغه زموږ سره انفارمیشن وي. نو په هغه باندې ارګنایز شوي او پروسیسینګ پې وشي، دغه په ډیټا باندې چې ارګنایز شي او پروسیسینګ پې وشي، نو هغه ته څه وایي؟ انفارمیشن. Information is the output of the computer. Information زموږ سره ټول مر is the output، چې کمپیوټر موږ د څه راکړي هغه انفارمیشن وي، او چې کمپیوټر ته موږ کوم انپوټ ورکوو هغه ډیټا وي. نو موږ کمپیوټر ته انپوټ ورکو، ډیټا ورکو as a input. کمپیوټر پې پروسیسینګ وکړي، پروسیسینګ نه پس چې کوم دی موږ د اوټپوټ څه راکړي؟ انفارمیشن راکړي. اگزامپل زموږ سره څه دی؟ A weather report is information because it provides facts about the temperature and chance of rain, giving you knowledge to make decision about your day. زموږ سره د ویدر یو ریپورټ چې کوم دی هغه زموږ سره انفارمیشن وي، ځکه چې هغه موږ له یو فکس راکوي د ټمپریچر په باره کې او د باران د امکان په باره کې، چې یاره دومره نمي ده باران به کېږي، امکان دومره باران امکان دی که نه، نو دغه موږ ته یو نالج راکوي. نو په هغه باندې موږ ډیسیژن اخیستو چې یاره نن به باران کېږي سبا به نه وي، نو یو ویدر ریپورټ موږ ته راکوي، نو دې ته انفارمیشن وایي. بیا زموږ سره دی سوري دا ریپیټ شو. نو دې کورس کې دې کلاس کې موږ چې کوم دی دا د ټاپک کور کو ډیټا آی سی ټي څه ته وایي، بیا آی سی ټي ایلیمنټس موږ سره اسپیکټ اف آی سی ټي موږ سټډي کړه، او بیا پکې موږ وایو چې ډیټا څه ته وایي او انفارمیشن څه ته وایي.
نو انشاءالله کلاس مو خوښ شوی. انشاءالله سټپ بای سټپ به مونږ چې کوم دی داسې سټپ بای سټپ ځو انشاءالله. دې آی سی ټي کورس کې به چې کوم دی مونږ د اول تیوریټیکل کور کوو، بیا به د دې کې پریکټیکلي دي، بیا مونږ هغه پریکټیکلي کور کوو. په آی سی ټي کې چې کوم پریکټیکلي دي د ډي آی ټي مطابق به چې کوم دی مونږ سټپ بای سټپ ځو. نو تھینک یو سو مچ. که ویډیو مو خوښه شوي نو امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي، او که چا چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ چې فردر تاسو ته نورې ویډیوګانې چې کوم دی او بیل آیکن مسله پرس کړئ چې تاسو نیو کومې ویډیوګانې هغه تاسو سره نوټیفیکیشن راځي. او د خپلو داسې نور سټوډنټان وي چې هغو چې هم ډي آی ټي کوي په نور انسټیټیوټ کې کوي، نو هغه چې کوم دی زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، نو تاسو ته پوره کورس چې کوم دی د ډي آی ټي دلته اپلوډ کیږي، نو تاسو یې د خپل کور نه چې کتلی شئ او بالکل په بیسیک پښتو کې به چې موږ انشاءالله دا کلاسونه لرو او د دې سره سره موږ پریکټیکل هم کوو. نو تھینک یو سو مچ. الله حافظ.